Audio Jungle. السلام علیکم دوستانو، زه متي الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن موږ د امریکا پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا پاکستان ته ورکړل شوي پیغام په اړه خبرې کوو. ټرمپ ویل چې پاکستان باید له امریکا سره خپلې اړیکې بیا وګوري. هغه ویلي چې پاکستان باید د ترهګرۍ پر وړاندې قوي ګامونه پورته کړي. پاکستان ویلي چې دوی تل د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کړې ده. حکومت ویلي چې د ټرمپ خبرې نه دي درستي. د ټرمپ دا خبرې ممکن د امریکا او پاکستان اړیکې نورې هم سختې کړي. نړیوالې ټولنې ته به دا خبرې ډېرې مهم وي. اوس د ټرمپ پیغام شاید د امریکا او پاکستان اړیکې بدلې کړي. پاکستان باید وګوري چې څه ډول جواب ورکړي. که غواړئ چې د دې پیغام په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل نظرونه سره ضرور شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.